سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د 2023م کال ډي وي پروګرام په اړه معلومات درکوم، کوم چې د امریکې هیواد لاټرۍ ویزو په نامه هم یادیږي. نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکوم چې د پروګرام کله شروع کیږي، تر څو پورې به دوام وکړي، کم کسان به وکولی شي چې د پروګرام کې ثبت نام وکړي، او ورسره نور ځینې اړین معلومات چې دغه ویډیو کې به درته ښکاري شي. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. دوستانو، د 2023م کال لپاره د لاټرۍ ویزو تعداد 55,000 ټاکل شوی دی، کم چې په شپږو برزمونو باندې ویشل شوی دی، او دغه ترڅنګ به هر یو هیواد ته 9% سهم ورکوی کیږي. په دې کې هغه هیوادونه چې مخکې نه په امریکا کې نفوذ زیات لري، نو هغه نشي کولی چې د پروګرام کې اپلای وکړي، لکه بنګلادیش، انډیا، پاکستان. دغه ترڅنګ د نورو هیوادونو هم دي د دې نفوذ مخکې نه امریکا کې زیات دی، نو دوی نشي کولی چې 2023م کال لاټرۍ ویزو لپاره ثبت نام وکړي. د دغو ملکونو وګړو بله طریقه شته چې هغې له ترو هم دوی اپلای کولی شي، خو هغه د دوی کار دی. زموږ هیواد خو خوشبختانه په هغه لیست کې دی کوم چې د پروګرام لپاره الیجیبل دی، مطلب دا چې زموږ هیواد وګړي کولی شي چې د پروګرام لپاره ثبت نام وکړي. اوس به درته ریکوایرمنټس یا اړتیاوې درته وښایم چې کوم کسان دې لپاره اپلای کولی شي. دوستانو، تاسو چې د دنیا په هر ځای کې وئ، که په متحده عربي اماراتو کې وئ، که سعودي عربستان کې وئ، یا نورو ملکونو کې چې تاسو سره د افغانستان پاسپورټ وي، نو تاسو 2023م کال لاټرۍ ویزو پروګرام کې ثبت نام کولی شئ. هغه ملګري چې جرمني، ایټلي یا نورو هیوادونو کې د مهاجرت اسناد لري، هغه هم کولی شي چې دغه پروګرام کې ځانونو لپاره اپلای وکړي. او بله یوه مهمه خبره چې یو ځل به ورته ثبت نام کوئ، که چیرې د یو ځل نه مو زیات ثبت نام ورته وکړو، نو تاسو به په اتوماتیک ډول د دې کورکه شی څخه لرې کړی شئ. بل دوی دلته دوه ریکوایرمنټس یا اړتیاوې ذکر کړي دي. یو کم کس چې د پروګرام لپاره ثبت نام کوي، د باید کم سے کم تر 12 پورې سبق ویلی وي، او په 13-15 کلونو کې کم سے کم باید دی 2 کلنه تجربه ولري. نو د کسان کولی شي چې همدې ویب سایټ له لارې کم چې سکرین یې درته ښکاري، د اکتوبر 6 تاریخ څخه، مطلب د 2023م کال 10 میاشتې 6 تاریخ څخه تر 2023م کال 11 میاشتې 9 تاریخ پورې ثبت نام وکړي. تاریخ یو ځل بیا درته وایمه، د 10 میاشتې 6 تاریخ نه شروع کیږي او د 11 میاشتې په 9 تاریخ باندې ختمیږي. خو کوشش وکړئ چې آخري هفته ته د ثبت نام پرېږدئ، هغې نه مخکې خپل ثبت نام مکمل کړئ. دوستانو، د پروګرام لپاره رجسټریشن یا ثبت نام هیڅ فیس نشته، نو چې خیال مو وي د دې رجسټریشن ستاسو څخه کوم څوک بې ځایه پیسې وانخلي. نو دا و د 2023م کال ډي وي یا لاټرۍ ویزو پروګرام په اړه معلومات. دلته یوه خبره ده، هغه د پاسپورټ په باره کې ده، ولې چې تیر کال هم زموږ اکثره هیوادوالو صرف په تذکیرو باندې ثبت نام کړی و. نو ګورئ دوستانو، دغې پروګرام ثبت کولو لپاره پاسپورټ شتون ضروري دی، خو دوی دویم آپشن هم لري، کم چې هغې باره کې به انشاءالله زه تاسو ته یوه ځانګړې ویډیو جوړوم چې څنګه به بغیر د پاسپورټه وکولی شئ چې 2023م کال امریکې لاټرۍ ویزو لپاره ثبت نام وکړئ. ولې چې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې پاسپورټ جوړولو کې هم ستونزه ده، ولې چې تر اوسه پورې شروع شوي نه دي. نو همدې په خاطر دوی دوهم آپشن هم لري، کم چې هغه به زه سم مطالعه کړم، او کله چې د ثبت نام شروع شي هغې نه به یو هفته پس یا یوه نیمه هفته پس تاسو ته زه ځانګړې ویډیو پرې جوړه کړم چې څنګه به بغیر د پاسپورټه د پروګرام لپاره ثبت نام وکړئ. په آخر کې یادونه کوم چې د پروګرام ثبت کولو طریقې په باره کې ما تیر کال یو ویډیو په خپل یوټیوب چینل کې خپره کړې ده، کم چې د کال څخه هم کم توفیر نه لري، نو همدې په خاطر بلې ویډیو ته ضرورت نشته. نو که غواړئ زه به لینک هم در سره شریک کړم، نو هغې نه تاسو ثبت کولو طریقه زده کوی شئ. که نور دې باره کې کم نوي اپډیټ یا معلومات راتلل، نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به مو خبروم. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښه او آباد اوسئ.